په مزار شریف ښار کې د 40 ځوانو ورزشکارانو په ګډون د جامع آینده سازان تر سرلیک لاندې د موی تای د غوراوي سیالیو شپږم پړاو پای ته ورسېده. د بلخ ولایت د موی تای فدراسیون مسؤلین وایي د دغه سیالیو له ترسره کېدو موخه د هېواد په ملي سیالیو کې د ګډون لپاره د غوره ورزشکارانو په ګوته کول دي. أصبحت تنظيم ششمين دورة مسابقات الجامعة والنظام في مياه الكلابات المويتاي ولاية بلخ وسط المسؤولية ولاية بلخ في مسابقات رهن الشباب. هدف هذه المسابقات انتخاب شراي برتر برای مسابقات زون شمال و همچنین زون غرب است ان شاء الله. خوشبختانه توانستم ششمین دور مسابقات جامعه آینده سازان را برگزار کنم که واقعا برای شاگردان سرشاگردان زحمت کشیده شده بود. تعداد 40 جوړه شده د شاګردانو ما. ورته مهال ګډونوالو هم د دغه سیالیو له ترسره کېدو خوښي څرګنده کړه او له مسؤلینو یې وغوښتل څو د دا ډول پروګرامونو په جوړولو سره د ورزشکارانو د مهارتونو د ودې لپاره لا زیات فرصتونه برابر کړي. فعالیت استادی اساتید ما قدردانی می‌کنیم تا که برای ما این زمینه‌ها رو مساعد می‌کنه. زمینات بسیار خوبی است. همین مسابقات میگیره تا سطح ما بالا بره تا در آینده در مسابقات بین‌المللی اشتراک کنیم. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د ځوانانو ترمنځ د غوره څېرو د ټاکلو په موخه په لار اچول شوې وي تر څو له دغه ولایت څخه وړ کسان په ملي سیالیو کې ګډون وکړي.